السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې درس ته موږ به په دې بحث وکړو چې د بدن اعضاوې یعنې پارټس آف باډي څه شي ته وایي. دوستانو له موږ سره ده پوزه، نوز NOSE نوز یعنې پوزه. غوږ یعنی غوږ مونږ تاسو په پښتو کې غوږ ورته وایي، په انګلیش کې څه ورته وایي دوستانو؟ ایر EAR ایر. دوستانو شونډه لیپ، شونډه لیپ. غاښونه غاښونه teeth 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 یعنی غاښونه.